د کوناټو او د ملا ترمنځ هغه خالیګاه چې په خوله باندې مسه شي یا مچوسي ښځې ته کوم خوند ورکوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړه د صحت جامې وپردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د میرمنې د شا یعنې د ملا په آخر کې او د کوناټو په شروعوالي کې هغه شا طرف ته کومه خالیګاه چې میرمنې په بدن کې وي که چېرته په ژبه سره مسه شي یا مچو شي نو میرمنې ته کوم خوند احساس ورکوي. د اکثره میرمنو دغسې ډېر ځایونه دي چې هغه ورڅخه خوند اخلي، خو په سلو کې 90% داسې ښځې شته دي چې له دغه ځای څخه ډېر زیات خوند اخلي چې هغه معلوم ځایونه دي، خو تر ټولو یې بیا دا درې داسې مشخص ځایونه دي چې تاسو ته پکې معلوم اکثرو ته نه وي خو اکثرو ته پکې معلوم وي چې د هغې له ډلې څخه مو دغه یو تاسو ته راوړی دی او تاسو ته به یې زه اوس بیان کړم. د ښځې د شا حصه یعنې د کوناټو له باندې یعنې د کوناټو په شروع کې او د ملا په ختمېدو کې په شا طرف کې هغه وړه کنده چې تاسو په خپله په سترګو د کوروالي پر مهال کتلی شئ یا لمس کولی شئ د 10 منټه لپاره په خپله خوله باندې مچو کړئ یعنې مسه یې کړئ او بیا تاسو میرمنې ته وګورئ. که چېرته کومه میرمن چې ډېره زر نه انزال کېږي، د میرمنې تودوخه یا د شهوت مرحله ډېره اوږده وي، په دغه طریقه باندې په ډېره اسانۍ سره انزال کولی شي. که چېرته تاسو د میرمنې سره تاسو په دغسې طریقه باندې یو ځای شي نو تاسو میرمنې ته به وګورئ چې څومره خوند ورکوي او څومره زر انزال کېږي. یعنې چې کله تاسو کوروالی کوئ لومړی تاسو میرمنې سره دغسې کار وکړئ. د میرمنې شا هغه حصه تاسو په ژبه باندې د 10 دقیقو لپاره مچو کړئ او بیا یې تاسو له هغه وروسته خپل کوتک د هغې شرمګاه ته ور واچوئ. وګورئ چې تاسو په میرمنې ته څومره خوند ورکولی شئ. یعنې اکثره میرمنې له دغسې ځایونو څخه دومره زیات خوند اخلي څومره به یعنې د کوتک څخه دومره خوند نشي اخیستلی لکه د بدن نور حصونه چې ښځه څومره خوند اخیستلی شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د هرې ویډیو څخه تاسو هېڅکله هم غلط مطلب مه اخلئ. زموږ ویډیو ستاسو د مشکلاتو د حل لپاره کوو او تاسو لپاره دا خواري باسو، خو اکثره داسې ملګري وي چې موږ ته پکې بد رد وایي. هېڅکله هم بد رد وینا مه کوئ ځکه تاسو ته کومه ګټه نه رسوي. نو هیله کوم ملګرو چې بیا هم زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.